دا چې نوموړی ځیرک روباټ په کومو امکاناتو رامنځته شوی او څومره لګښت ترې راغلی دی. خب این ربات که ساختم به خاطر مشکلات اقتصادی که وجود داشت و نمیتونستم بسیار هزینه کنم در قسمت ساختار کلی از این، ولی من به بیشتر قطعات از قطعات رباتیک استفاده کردم. تقریبا حدود 4 یا 5 هزار افغانی مصرف شد و تمام مثلا اون ماکرو کنترلر از سنسورها از موتورها از و تمام قطعاتی که استفاده کردم اونا رو مصرف کردم، خریداری کردم، ولی در شکل فیزیکی از او یا قسمت بدن از او کامل خودم با کارتن و اصطلاح کاغذ و چسب‌های حرارتی و این وسایلی که خیلی ارزان میشه، یعنی غیر فلز یا چوبی ساختم. چون که طرحی از اینکه من ساختم من به اصطلاح او پرینتر سه‌بعدی که میگن یا او کامپیوتر قوی که بتونم طرح از سه‌بعدی دیزاین کنم اینا رو نداشتم. کلا مثلا روی کاغذ اینو نقاشی میکردم و خودم از طریق کارتن اینا رو سرم کردم و طرح از پیاده سازی کردم. د نوموړي جوړ کړی ځیرک روباټ یوازې د برېښنایي پرزو تخنیکي وسیله نه ده، بلکې د یو ځوان د هیلو، ارادو او نه ستړي کېدونکو هڅو پایله ده چې د محدودو امکاناتو تر سیوري لاندې د ټکنالوژۍ له نړۍ سره خپله مینه په عمل بدله کړي او د 3 میاشتو په موده کې یې چارې ترسره کړي دي.